د امریکا لخوا طالبانو ته ډیر سخت اخطار. امریکا امرالله صالح ته تازه د طالبانو په اړه څه ویلي دي؟ طالبان که سوله ونه کړي نو څنګه به سخت زیان وګوري؟ دا چې امریکا تازه کوم اخطار طالبانو ته ورکړي دي په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. امریکایي چارواکو ویلي که چیرې طالبان د هغه سیاسي او اخلاقي چوکاټ څخه چې د ستونزو او بحران د حل لپاره جوړ شوی وړاندې پښه کیږي، دا ډله او نور ملاتړي به یې سخت زیان وګوري. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار په یوې ټلیفوني اړیکه کې هغه ته ډاډ ورکړی که چیرې طالبان په دوحه کې د هغه اخلاقي او سیاسي چوکاټ څخه چې د کړکېچ د حل لپاره پرانیستل شوی بهر شي، دا ډله او ملاتړي به یې سخت زیان وویني. ښاغلی صالح وایي چې له طالبانو سره به د سولې په مذاکراتو کې د نظام پر نوم، محتوا او ډول په تړاو هیڅ ډول معامله ونه شي. د نوموړي په وینا د دوحې مذاکراتو یوې تلپاتې سولې ته د رسېدو یوه سیاسي او اخلاقي لاره پرانیستې ده. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح زیاته کړې د امریکا د ملي امنیت له مرستیال لیزا کورټیس سره مې اړیکه لرله. هغوی ډاډ راکړ چې دوحې د کړکېچ د حل لپاره یوه اخلاقي او سیاسي لاره پرانیستلې ده. که چیرې طالبان وغواړي چې د دې چوکاټ څخه بهر شي، زښته زیات به یې پر زیان پرېوځي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله په امان.